دا سړک د مزار شریف له ښار نه شولګرې ولسوالۍ ته غځېدلی. کله چې له مزار شریف ښار نه تیریږي او د شولګرې ولسوالۍ ته نارسیده، دلته یو تاریخي ځای دی چې دغه د چشمه شفا په نامه باندې یوه چینه لري او بیا دغه سیمه او دغه ځای بیا د تنګي چشمه شفا په نامه باندې یادیږي. د دوزې د خلکو په باور باندې چې د دې چینې اوبه د ډیرو مرضونو لپاره پرې درملنه کیږي او ډیره پخوانۍ سابقه لري. نه ما وغوښتل چې له کیسې ځان خبر کړم او تاسو سره یې شریکه کړم. اینجا صاحب چشمه شفاست، تنگی چشمه شفا میگه. این سابقش که بوده در سر از کوه کافرقلا میفته، اونجا چشمه در پیش کافرها بوده. کافرها قد مسلمانها که جنگ نکرده، فقط کافرها که زخم میشد در چشمه اومده، پس جور میشد جان مسلمانها می آمده. باز حضرت علی را گفته که یه یک چشمه را پیدا کرده، چیزی که ما این را زخم میکنیم پس جور شده می ما را بیخی زیله کرده. حضرت علی که عیبت کرده، چشم شفای ناشفا ته شده، گفت از امسال کوه لخ شده با اینجا ته شده. یک بخار، خشکی، کمردردی، خیلی چیزای شفا داره. اویش هم سال 12 ما گرم است، بسیار مردم اینجا میاد، شهرت هم داره. این چشمه دیگه بسیار سابقه است، 400 سال پیش سابقه است. تنها هم یک خود مسجد 100 سال شده جور شدن، از پیش بیخی زیاد بود. مردم زیاد میاد. زمستان از ذره خنک کمتر میاد، بوار جنوبان نیستم دیگه. دیگه چشمه اینم چشمه شفا است. نه پیسه نمی رایگان است. بله کلش رایگان. بالا پیسه میگیره؟ بالا کس از خاطر یک پارکینگ جور کنه گفته اینجا تاش یک 50 روپیه میگیره. زو داخل ته او ما د ویډیو اجازه واخیستله چې 2 نفر پکې وو او دوی خاص د همدې چینې لپاره راغلي وو. دا چې نور ښه کیږي یا نه ښه کیږي، خو یوازې معلومات مې غوښتل تاسو سره شریک کړمه.